خو قرآن دی. قرآن ندی ویلی وَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. چې ستنازم پیښ شي نو د خدای او د رسول قانون ته رد کوي او فیصله کوي. د دې خواکلو یو سړی جج ته تپوسو کو چالکه دا 15 جیر بزمکه د تنازع د شریعت پکې ویلاو جی کوم ول مولا خوخ کا وې سبا بدر ته جج صاحب وې د شپې ما په سراغه وې چې ستا نامه فیصله د پاره ورکومه خو په دې مې پوي چې غټم کا بیلم ما چې داغه بیان واوریدو نو بیللې مالواله غټم کا بیلم ویل کا غټم خو شریعت کوم او کا بیلم نو بیا عدالت خده ما ورتل غټي مطلب ملاو چې ورمیک دلمات کو ویلستان امه ورکم مال ورکا بس زمان امه پکې ورکړه چې څو وخت کې عباس شروع شو نو فیصله مکړه چې د بیلو دا پلاني وګټله جج ته فیصله واستوله د ته آرډر وورولو چې تا بیلو دا پلاني د جج ته وای چې وخت دې د بجلیګر مولا کورن هغه خو ما ته ویلو چې غټې کنه را پسې راغی کوته کې پوګه ده مالتا ما ته ویلو چې کګټه مانو شریعت کوم کني نو شریعت نکوم نو مال په خدای مې دې قسمی چې ما درته رښتیا ویلی شریعت کې چې بیلم نو ګټه ده دا تا خدای غر کا ما دروغ نه ویلی شریعت کې چې بیلم دا دې ګټه ده ځکه چې په اسلام دی عملو شریعت چې درنه یو شی والی او بل ورکی الحمدلله وایا چې زما حق نو زه په ظالمو ما شکر دې چې بل ته ملاو شو نو ګټه او بیلات خو د پیرنګي په قانون کې مشتا او ګټه او بیلات په اسلام کې مشتا نو بدبخت د انګريز قانون ته منډي وای او د خدای قانون ته ناراضي چې یو پیسې دې پنه لګي یو نه دې پنه لګي او زرګونه روپۍ الته لګوي نو د دې وجنه عزیزانو دې ته سوچ وکړئ او بیا دا طالبان دومره قمقل نه دي چې ستا په کور کې درې سپاره تعالی په 2 روپۍ وي او په 2 روپۍ درته درې سپاره وي او ستا په مړی پسې بخی دا د مړی څه بلا والی دي بل مړو پسې بخی یعنی زه به ستا کور ته درشم او درې سپاره برا کې اړه به مې پړه کوچوي او ته برا باندې خټ کېدلې وريږي او خره 2 روپۍ به بیا مالا دا ساقل بیا په کور کې وګوره چې چرته خواص او غټایټ راشي اغه د پاره د ناستې څنګه بندوبست کړي او مولا چې ختم لراولي اغله د ناستې څنګه بندوبست کړي د انګريز د قانون مولا چې د کور تراشي سهال دی جوړ کړي او د قران د قانون مولا چې د کور تراشي په کم نظر ورته ګوري د مرګ نرستو په دې خلقو به تاسو ځان بخای بیا این خیال است تو محال است تو جنون دلی ونتوب دی چې دا بدبخت قوم پکې پروت زه تاسو ته په ایمان وایم او بیا درته په ایمان وایم چې قران سره دنیا کې د چا یارانه نه و او دنیا کې ور سره تعلق نه و د قران په قانون دنیا کې قربان نو د پیغمبر په حدیث دنیا کې قربان نو د مرګ نرستو د بیړی د غپلار او د نکم تبا اوس خدا کوشش کوي چې هغه جنازې له غټ مولا راوړي مال چې غټ مولا باندې جنازو کې اب غټ دوزخ لذي زکه چې دا غټ مولا را تخکاری د جنت در باندې ریشیاګانو کې او ډله دغه ورته میا مرید ورته وي لکه دا مونږ کې چې ډلې دي دا سه هغه غریبانو کې دي نو پاړه چنار کې ور سره ناستم یو سړی راغی وی چې زوی مې ډېر بد عملو او څه ډېر ورانو او دا ګډوره مې راوسته ده کچه
ول په ګډوري سکیږي خو مزا جنت ته نشیتلو عذاب نه به بچ کما نو چالاړو نو ما ورته